نازي اقبال او میړی وایي له طلاق وروسته د بېلتون یا ګډ ژوند پرېکړه به د مذهبي احکاماتو له مخې کوي. په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو که زموږ چینل کې نوي یاستئ مهرباني وکړئ زموږ چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. په ټولنیزو رسنیو د پښتو د وتلې سندرغاړې نازي اقبال او د هغې د میړه جاوید فضا ترمنځ د طلاق د ویډیو مخې ته له راتلو وروسته دغو دواړو شخصیاتو پرېکړه کړې چې خپلو کې د بېلتون یا بیرته د ګډ ژوند کولو پرېکړه به د مذهبي احکاماتو له مخې کوي او د خپل منځي لانجو د هوارولو لپاره دواړو خواو د ډیوه خبریال فاروق فراق خپل درېمګړی ټاکلی دی. د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سوشل میډیا د مشهورې سندرغاړې نازي اقبال او د هغې د خاوند یوه ویډیو خپره شوه چې پکې نازي اقبال په دې وینا کولو لیدل کیږي: زه نازي اقبال په خپل هوش او حواس کې په خپله خوښه د جاوید فضا نه طلاق اخلم. زما نور د ده سره ژوند نه تېرېږي او زه غواړم چې ماته دې طلاق راکړي. په دغه ویډیو کې د هغې خاوند جاوید فضا وایي هغه نه غواړي چې نازي اقبال طلاق کړي، خو بیا د هغې نه پوښتنه کوي چې آیا ته طلاق غواړې چې طلاق درکړم، او چې کله ورته نازي اقبال وایي هو غواړم، نو بیا جاوید فضا په یو مخه ورته 3 وارې طلاق ورکوي چې نازي اقبال ته په ما طلاق یې. نازي اقبال چې په نږدې وختونو کې پاکستان پرېښی دی او د خپلو اولادونو او خپل میړه سره په لندن کې ګډ ژوند کوي، د تېرې ډېرې مودې راهیسې د خپل خاوند جاوید فضا سره د څه کورنیو معاملاتو په سر اختلافات روانو، خو لندن ته د تګ نه وړاندې د یوې جرګې له لارې دا اختلافات هوار کړی شول. د طلاق ویډیو مخې ته له راتلو وروسته نازي اقبال او د هغې میړه جاوید فضا په دې پرېکړه پښیماني ښودلې او امریکا غږ ډیوه ته یې ویلي چې د هغوی نه یوه ستره تېروتنه شوې چې په جذباتو کې د طلاق پرېکړه وکړه، ځکه چې دواړه 6 ماشومان لري او نه غواړي چې د دې ماشومانو په ژوند دا پرېکړه بدې اغیزې ولري. په موقتي توګه دا مهال نازي اقبال او د هغې میړه جلاوالی اختیار کړی، خو وايي په دایمي توګه د جلا کېدلو او یا د ګډ ژوند کولو دپاره به اوس د اسلام احکاماتو ته غاړه ږدي. نازي اقبال او میړه یې ډیوه ته ویلي د دې پرېکړې نه وروسته ورته یو شمېر دیني عالمانو بېلابېلې فتوې ورکړي. څوک وایي په اسلام کې یو ځای 3 طلاقه یوازې 1 طلاق حسابیږي او څوک وایي چې 3 طلاقه هم 3 حسابیږي، خو هغوی وایي د مذهب د وتلي عالمانو نه به په دې هکله فتوا ترلاسه کړي او څه چې د اسلام حکم وي هغې ته به غاړه کیږدي. د خپلو کورنیو لانجو د هوارولو لپاره نازي اقبال او جاوید فضا د امریکا غږ ډیوه خبریال فاروق فراق خپل ثالث ټاکلی او هغه ته یې واک ورکړی دی چې د ښځې او میړه ترمنځ یې هر رقم پرېکړه وکړه هغوی ته به د منلو وړ وي. په لومړي فرصت کې د فاروق فراق په وینا جاوید فضا او نازي اقبال په موقتي توګه خپلو کې جداوالی اختیار کړی دی. ډېره مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتله. مهرباني وکړئ ضروري در سره لایک کړئ او له نورو همدغسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.